نو چې کله یو کافر مسلمان کیږي که چیرې دی بغیر د غسله نه ولو بغیر له غسله نه و بیا د ده دپاره غسل کول مستحب کار دی ښه کار دی چې ویې کې او که چیرې داسې و یو کافر و چې هغه د مسلمانۍ چې کوم غسل دی هغه یې نه درلودی بغیر د غسله ولو نو بیا پر ده باندې غسل فرض دی خامخا به دی غسل کوي خامخا به دی غسل کوي دا که چیرې داسې و چې د غسل درلودی مسلمان څو مستحب کار دا دی چې غسل وکړي او که چیرې غسل نه درلودی بیا فرض دی او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو مړي ته غسل ورکوي نو بیا د هغه څخه مابعد دا غاسل دا ژوندی هم غسل وکړي ولې ښه خبره دا ده څه معلومه ده ستا کپړو ته د مړي چې تا کله لمبوی بیا د مینې ډېره معاف وي د هغه اوبه در غورځېدلې یې یا د هغه رقم مطلب د هغه پرتې چې کومې اوبه دي هغه اوبه در غورځېدلې یې نو لحاظه چې کله یو سړی مړي ته غسل ورکړي د هغه دپاره پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي غسل کوئ او چې کله یو سړی مسلمان سو هغه دې غسل کوي او چې کله یو هندو عیسايي یهودي پلانی مسلمان سلو پیغمبر علیه السلام فرمایي دا کلمه دومره پاور لري که د 500 کالو و د 500 کالو ګناوې ته یې سولې که د 100 کالو و د 100 کالو ګناوې ته یې ویږي په یوه دا خبره باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو معلومه دا سوه عزیزانو چې کله یو هندو مسلمان کیږي هغه دې غسل وکړي چې کله یو سړی مړي ته غسل ورکړي هغه دې غسل وکړي